سلامونه نیکې هیلې او احترامات. زنده‌باد او پنجابیان، بیا زنده‌باد او پنجابیان، او بیا زنده‌باد او پنجابیان. دغه وجه ده نن او پرون د بلوچستان په مختلفو سیمو کې 13 نه واخله تر 500 پورې مختلف ذریعې مختلف تعداد خیدا پنجابیانو ژوند د لاس ور کړی دی. په دې کې ځنې عسکر او ځنې مزدوران او ځنې عام پنجابیانو. که تاسو خیال نو په مدین کې په سواد کې یو پنجابي بهرحال وجلی شو میاشت ونیمه وړاندې د اختر په موقع باندې په هغې کې هم د پنجابیانو بحیثیت قوم ډیر زیات مضبوط ریاکشن او نن خو دومره مضبوط ریاکشن دی په ټویټر باندې چې که پنجابي د پنجاب بیسټ که اینکر دی که پنجاب بیسټ جرنلیسټ دی که اکټیویسټ دی که سیاستدان دی نو هغه آل آوټ بیشنګ کوي د بلوچیانو د پښتنو سره هم کوي او هغې بیخي په خپل مړي باندې کلک ولاړ دي او د خپل مړو یا یو دی یا دوه دي یا درې دي یا لس دي یا شل دي. خو لکه د هغې ریاکشن ته چې زه ګورم نو هغه ډېر زیات یرونکی دی بحیثیت پښتون بحیثیت انسان. لکه هغې وایي چې موږ په پنجاب کې نه صرف دا چې د پښتنو او بلوچیانو دغه کاروبارونه روزګارونه به ورټولوو بلکې یو غم او غوسه او د ریاست اړخ ته مطالبې کوي چې په هر صورت زمونږ د خلکو تحفظ پکار دی، زمونږ د شهري تحفظ پکار دی، د پنجابي تحفظ پکار دی. غرید فاروقي وایي چې څوک بي ال اے ته بي ال اف ته دغه بلوچستان چې کوم لیبریشن یا بیلتون خوښي تنظیمونه دي چې څوک غرید فاروقي یوازې یو مثال نه دی، نورم بلا صافیان فخر درانی یو بل هغې وایي چې څوک هم دې سره دهشتګرد نه لیکي نو دا د قوم دشمن دی، د بي ال اے سره بي ال اف سره یا کم چې مجید بریګیډ دی وغیره وغیره دې سره دهشتګرد نه لیکي دا د قوم دشمن دی. دا نه صرف د قوم دشمن دی بلکې دا سمپتایزر دی، سمپتایزر دی د بي ال اے، د هغې اپالوجسټ دی، د هغې سره مرسته کوونکی دی، د هغې په طرف ولاړ دی. یعنې ته بي ال اف ذکر کې ورسره نه وی چې دهشتګرد تنظیم، ته د مجید بریګیډ ذکر کې او ته ورسره نه وی چې دهشتګرد تنظیم، نو ته داسې یې لکه د هغو سره چې ولاړې. دا یوازې د غرید فاروقي یا د پنجاب بیسټ یا د پنجاب غرید فاروقي کراچي بیسټ دا نه وایم، خو د مین سټریم میډیا یو ډېر کلک ریاکشن دی او هر سړی مجبور کړی ان چې پښتانه سندیان بلوچیان ټول پنجابیانو سره په دې لوف کې دي. ښه خبره ده په لوف کې دي، مطلب دا چې په دغه یو بیانیه سره مخکې ته وړي تشدد په هر ځای کې په هر حالت کې په هر وخت کې د هر چا خلاف د هر چا د لاسه قابل مذمت دی او دا کلم د ستونزو د مسلو حل نه دی. خو لکه بحیثیت قوم یعنی هغه عصبیت چې کوم دی په مثبت انداز کې استعمالي هغو دې دوران کال لازم بخښنه غواړم په مثبت انداز باندې هغو خپل کال هغه خپل بیانیه چې کوم دا هغه مخې ته وړي. نو دا ډېره زیاته زما دپاره ډېره خوندوره خبره ده او زه مجبور یم چې ویم چې پنجابیان زنده‌باد. یعنی دلته د هغه خلک چې هغه قوم پرستي بده ګڼي نو دا یو فطري جذبه ده. یو پنجابي د پنجابي په مرګ باندې زیات زورېږي. پېښور کې پولیسو باندې جومات را پرېوته 100 200 هر څونه چې هغه ژوند د لاسه ورکړه. بخښنه غواړم نن په وزیرستان کې په رزمک کې 4 ژوند د لاسه ورکړی دی نو 40 دی یو اړخ ته بل طرف ته 4 دي. نو پکار ده چې دا 10% میډیا شیر رزمک یا دغه اړخ ته وي. عمر شیراني د بدمرغه ژوند د لاس ورکړی په ډېر اسماعیل خان کې، وزیر اعلی صاحب ډېر اسماعیل خان دی، ګورنر ډېر اسماعیل خان دی، آی جي پولیس یا چیف سیکرټري فکر کوم دا 3 غټ عہدهدار چې دي دا د ډي آی خان دي. په دغه ځای کې دغه حالت دی د عمر شیراني او د ان ډي ایم یو ښکاره مبارز و د محسن داوړ ملګری و. دلته 4 یا 15 نن مړي شوي دي خلکو ژوند د لاسه ورکړی، هلته 40 نو 10% نه خو 5% میډیا شیر پکار ده چې د کې پي خلکو ته وي. باجوړ کې جمعیت علما اسلام په دغه باندې برید شو 80 یا په یو ورځ په یوه جټکه ژوند د لاسه ورکړی. او بلوچستان کې چې کوم د بده مرغه کوم واقعات شوي دي نو هغه کې پښتنو سیمه ده پکې یوه لکه موساخیل 80% پښتانه اوسېږي دغلته او هلته هم هایوې کټ شوي او دغه بدې پېښې شوي دي.
نو تشدد په یو حالت کې یو چا ګوره دا ستا به د چا سره اختلاف وي ستا به فکر وي خو ته به په یو صورت کې خپل اصول د لاسه نه ورکړې چې تشدد د مسلو حل نه دی، تشدد د ستونزو حل نه دی، تشدد زما او ستا په ښېګړه نه دی. زما نه خبرې اوږدېږي 15 منټو ته ورسېدې خو زنده باد او پنجابیان چې بعزت یو خاص بیت یعنی زه به خپل فور ډیفینټلی زیات خفه کېږم. زه به زما په شان ژبه وي، زما په شان رنګ دی، زما په شان کلتور دی، زما په شان لباس دی، زه به په هغه زیات خفه کېږم سره د دې چې زه به د فلسطین باندې چې کوم فلسطینیانو کوم ظلم کېږي په غزه کې په هغې به هم زه بعزتي انسان بعزتي مسلمان زورېږم. دا ډیفینټ ښکاره خبره ده خو مطلب بدرجه خبرې دا ټولې په بوسنیا کې کېږي، په ایسټ مشرقي تیمور کې کېدل، که هغه د کرسچن سره کېږي، که هغه د په نارت کوریا کې مظالم کېږي، یو استبدادي نظام وي. نو په کار چې زه اصولا د هغې مخالف یم، یو جمهوریت خوښی ولس خوښی انسان. خو دا ده چې بیا به دا خبرې ټولې بدرجه مونږ کوو، یعنې څوک چې ماته نږدې دی زیات به مې زورئ، زیات به مې خوشحاله کوي، او څوک چې مانه لرې دی هغسې به اکارډنګلي بدرجه به زه کم خفه کېږم یا به پرې لږ خفه کېږم یا به مې لږ زورئ یا به پرې لږ خوشحالېږم وغیره وغیره. اعلی هذه القیاس خبرو اوږدو خبرو دپاره بخښنه غواړم. کورم ودان زه اکثر کوشش کوم چې لنډه شي خو هغه لنډ هم 6 منټو ته ورسېږي.